یوم یفر المرء من اخی، هغه ورځ تاسې در په یاد کړي چې یو سړی به د خپل ورور څخه ځغلي، و امه د خپلې مور څخه به ځغلي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، د پلار څخه به ځغلي، پلار، بابا، اجي آغا. لیکن د قیامت په ورځ به زوی فواسه وایي چې داسې نه اجي آغا نیکي وغواړي، اجي آغا نیکي ونه غواړي. و صاحبته، هغه ماینه چې مور یم پر بیګانه کړی او پلار یم پر بیګانه کړی و، هغه ماینه چې 24 ساعته د بغل انډیوالو. و صاحبته، د ښځې څخه به هم ځغلي. و بنیه، هغه ګران زامن. اولادنا اکبادنا، نبی کریم علیه السلام فرمایي زموږ اولادونه زموږ د زړه ټوټې دي. تاسې به نه اورېدلي چې د ورور په ورور پسې زاره وچاودل، د ورور په ورور پسې زاره نه چوي، د خور په ورور پسې زاره نه چوي، انډیوال په انډیوال پسې زاره نه چوي. واحد شی مور پلار دي چې زاره یې چوي. و بنی، پلار به د زامنو سزغلي، زامن به د پلار سزغلي. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، د قیامت په ورځ به هر شخص لره یو نوی حالت وي، هر شخص به په داسې حال کې ګرفتار وي یغنیه چې د بل چا څه بې بیانیازه کړی وي. دا اوس ګوره زه دلته په بیان اخته یم، تاسو نور مې ټول شغل پرېښی دی. دغسې به د قیامت پورې هر چا ته نوی مصروفیت وي چې یا الله څه به وسي او څه به وسي، څه به وسي او څه به وسي. نو دا مې عرض تر څه پورې کوي عزیزانو چې د الله رضا ته خبره روانه وه، د الله رضا ته خبره روانه وه چې د الله عز وجل رضا هغه وخت موږ ته استحصیله ده چې موږ د الله عز وجل پر فیصلو تسلیم سو. نن چې د دغه حالاتو سره موږ په دې ملک لاس وګرېوانې موږ تسلیم یو، یا الله موږ ته پر سر سترګو قبول دی دا شی، لیکن دومره خبره ده چې یا الله په موږ کې اتوان و طاقت نشته. حجیم د عبدالله مهاجری مکی رحمت الله علیه د حکیم علمت حضرت مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه پیر دی، د مفتی رشید احمدی گنگوهی رحمت الله علیه پیر دی، د مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه پیر دی، د مرشد دی. د ژوند په اخره مرحله کې ځي مکې مکرمې ته، په مکه مکرمه کې په حرم کې ملنګ جوړیږي، فقیر جوړیږي، الله ته وفات کیږي، نن یې قبر په جنت المعلا کې دی. زه دوی ته اکثره وخت وایم چې الحمدلله موږ شاګردي د داسې کسانو کړې ده چې د هغوی قبرونه نن په جنت معلا کې دي، د هغوی قبرونه نن په جنت بقي کې دي، جنت الباقیه چې ولید مړاوه. لیکن داسې خلک هم موږ پېژنو چې عمر یې زوړ سي، یا لندن ته ولاړ سي، یا اروپا ته ولاړ سي، یا روسیې ته یا کوم ځای ته ولاړ سي، مرګونه یې هلته سي، لیکن زموږ د بزرګان دي چیرې ولاړ سي. د حجیم د عبدالله مهاجر مکی رحمت الله علیه قبر په جنت المعلا کې دی. د دیوبند علماو باقاعده یو فهرست جوړ دی، دا 40 تر 45 پورې زموږ علما دي، زموږ بزرګان دي چې د چا قبرونه په جنت البقیع کې دي، د چا قبرونه په جنت المعلا کې دي، د صحابه بغل ته شاک. ما خبره تر څه پورې کول چې یا الله دا خو امتحان دی، لیکن دا موږ ته تسلیم دی، لیکن په موږ کې اتوان نشته. حجیم د عبدالله مهاجر مکی رحمت الله علیه وایي د صبر موضوع بیانول، د صبر چې مریضي داسې نعمت دی، مشکلات نعمت دی، دا پلنکی شی نعمت دی، پر دې که صبر وسي د الله پاک له طرفه ډېر اجرونه دي. بیان یې وکړي بیان چې خلاص و، یو نفر ولاړ سو د جزام په مریضي اخته و، بدن یې ټوټه و، غوښې شوه کېدلې، بدن یې زخمي و. ول حضرت دعا وکړه زه په دې مشکل اخته یم، دعا وکړه چې الله عز وجل ما ته د دې مریضي څخه شفا راکړي. حضرت یې اوس پساو کړي، حضرت یې راټینګ کړي، ځکه چې حضرت خو یو ګړی مخکې ویل چې دا مریضي نعمت دي، دا مریضي د الله عز وجل له طرفه که ثوابو ته وکتل چې دا خو لوی نعمتونه دي. اوس څه فکر آیا دی اوس داسې خوا چې یا الله دا نعمت چې دې موږ ته راکړی دي دا واخله، دا خو بې ادبي ده، دا خو توهین دی که نه دی؟ وای حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه لاس پورته کړي چې یا الله موږ ښه پوهېږو چې دا مریضي، دا افتونه، دا مصیبتونه زموږ د درجاتو د لوړوالي ذریعه ده، موږ پوهېږو چې په دې کې موږ ته اجرونه وو، ثوابونه دي، لیکن یا الله زموږ حوصلې کمزوري دي، زموږ زغم کمزوري دي، زموږ بدنونه کمزوري دي. ای الله دغه د مریضۍ افت مو واخله، دا د مریضۍ مصیبت مو واخله، یا الله د صحت په نعمت یې بدل کړه. ګورې د بزرګانو زراکت، د بزرګانو فراست، مریضي نعمت ده چې صبر پر وسي ځکه د ثواب په اعتبار. حضرت حاجي امداد الله صاحب څنګه دعا وکړه چې یا الله موږ پوهېږو چې دا مریضي، دا افتونه، دا غمونه، دا مصیبتونه د ثوابو په اعتبار نعمت دی، لیکن ای الله موږ دونه کمزوري چې ستا د دې ستر نعمت طاقت نه لرو. خدایه زموږ صدقه د مریضي و، د افاتو، د مشکلاتو، د جنګو نعمت واخله. الهي د دې په مقابل کې موږ ته د راحت نعمت راکړه، د امن نعمت راکړه، د صحت نعمت راکړه. مریدان وای ټول حیران شول د عجیز صاحب کرامت ته، د عجیز صاحب ذهانت ته، او د عجیز صاحب فراست ته چې د الله عز وجل له طرفه څومره کومک کېږي.
نو خبره پر څه درته کول چې انسان د الله عز وجل فیصلو ته تسلیم سو. دا تسلیمیت ته دغه معنا ورکوي چې الله عز وجل د څه دی راځي. صحیح دی په قرآن کې الله عز وجل څه فرمایي؟ یا ایتها النفس المطمئنه، ای اطمینان نیونکې نفسه، یا ایتها النفس، ای هغه نفس المطمئنه چې اطمینان نیونکې. د انسان روح ته الله عز وجل د شش لقب ورکوي، المطمئنه اطمینان. ای اطمینان والا نفس، لږ سر په خلاص دا د اطمینان څخه دی. اطمینان وایي سکون ته، ډاډ ته، تسلي ته چې انسان ښه آرام سي پرې شي. د انسان نفس هغه وخت مطمئنه جوړیږي چې انسان د عبادت سره مختص، د ذکر او اذکار سره مختص او پر عبادت باندې خوند واخلي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي د مخلص مؤمن مثال داسې دی، د مؤمن بنده چې یو ګناه وسي دومره زور دته ورکړي لکه پر دې چې یو غر راغوځار سي. د منافق او د فاسق مثال داسې دی چې کله د یو ګناه وکړي لکه پر یو پزه چې مچ کړي ولاړ وي. نفس هغه وخت مطمئنه جوړیږي چې ما او تا ګناه ته په دومره غټ نظر وګورو لکه غر چې راباندې چپس. نن ګناهونه څونه عادي ګرځېدلي دي، غیبت عادي ګرځېدلی دی، بهتان عادي ګرځېدلی دی، په دکان کې 2 نمبر سودا عادي ګرځېدلی ده. نن ولې دا ژوند داسې ده؟ هر وخت زه تاسو ته وایم چې دلته په دې ملک یوازې د کافرانو مسله نه ده چې دلته کافران دي، دلته جنگ دی، دلته داخلي مسائل ډیر دي، دلته معاملات خراب دي، دلته عبادات خراب دي، دلته عقیدې خراب دي، دلته معاشرت خراب دي، دلته اخلاق خراب دي. د الله په خاطر یوازې دا مسله تر کافرانو پورې نه تړو. دا خبره کوو چې الاهم فالاهم، اهمه مسله دا ده، اهمه مسله دا ده، په اهمو کې به خبره سره کوو. اخلاق هم خراب دي. داخلي نظام زموږ تاسې د کورو درهم برهم دی. اوس بیا ولاړ کم د الله په نامه به قسم ورته کښېږدم د ستا په مسجد کې چې راجوړي په 100 کسانو کې بلس کسان ماته ښایي جواب راکړي چې الحمدلله زما د کور زندګي برابره ده. 90% کسان د خپل کور د ژوند څخه نه دي خوشحاله. زه دلته ناست یم، دلته مسلې ورکوم، دا خلک راځي ما ته، نه د اروپا خلک راغلي دي، نه د امریکا خلک راغلي دي، دغه ماحول خلک راځي، دغه ښار خلک راځي. دې ته وایي معاشرت. د ښځې سره روابط خراب، د اولاد سره روابط خراب، د زامنو سره روابط خراب، د لوڼو سره روابط خراب، د همسایه سره روابط خراب. دغه ته معاشرت وایي. آیا د نبی کریم علیه السلام او صحابو زندگی داسې وه؟ والله العظیم قسم درته اخلم چې پر خپل زندگی انسان ته افسوس درېږي چې 40 کاله مې په څه ټیلي و جټکو تېر کړل، مسافرۍ، غمونه، پردیسۍ، مسکنت، فقیرۍ، دربدرۍ. نن به که چیرې الله ژوند راکړي دا 40 به نور څنګه تېروم؟ دا طریقه خو ژوند نه دی. خپل د ژوند مړ بېزاره کور ته جنګ، د باندې جنجال، بغض، حسد، دې ته لینګته، دې ته چم، دې ته درواغ، دې ته رښتیا. دا خو ژوند نه دی. نبی کریم علیه السلام یو ورځ راووتی، په صحابه کرامو کې ځینې کسانو د ځینو شکایت ورته وکړي. تازه خلک مسلمانان کېدل، خامخا د کفر څخه سړی تازه راوځي، یو دم خو پیرانی پیر نه جوړي، یو دم خو پانی فیلا نه جوړېږي. نبی کریم علیه السلام منو ته پام کوئ، یو د بل شکایت مه کوئ. زه غواړم چې په داسې حالت کې د کوره څخه راوځم، زه غواړم چې په داسې حالت کې د خپل کوره راوځم چې دا زما په زړه کې د هېڅ چا دپاره بغض نه، حسد نه، کینه نه وي. نن چې موږ د کوره راوځو د څونه خلکو سره مو حسد دی، د څونو سره مو جنجال دی. دې په شعبه کې مشکل راته جوړ کړی دی، دې په دکاندارۍ کې مشکل راته جوړ کړی دی، دې په دوستۍ کې مشکل راته جوړ کړی دی، دې په مسجد کې مشکل راته جوړ کړی دی. دا مې د زوی سره جنجال کوي، دا مې د لور سره جنجال کوي، دې مې دا کړي دي، دې مې هغه کړي. نفس هغه وخت مطمئنه جوړېږي چې انسان د الله عز وجل فیصلو ته سر تسلیم کړي. یو واحد شی ما پیدا کړی دی. ګورئ په دغه ټولنه کې چې نن د خلکو ژوند خراب دی، 2 شیان دي واورئ. هغه په 2 کې بیا نسبت دی چې هغه تر ټوله هم دی. د دنیا په محبت مړ ګرفتاروي، حب جاه، حب مال، 2 شیان. یو هر سړی یو من دی، هر سړی د مرتبې غوښتونکی دی. زما د اکا زامن به ما ته راځي، زما لاس به رامچي، زما د خاله زامن به راځي، زما لاس به رامچي، زما تربرونه به راځي، زما لاس به رامچي، ما ته به مناسبت راکړي، اخشام به جلا عزت راکړي، خسر به جلا عزت راکړي، خواشي به جلا عزت راکړي، کشران به جلا عزت راکړي، زما تر لاس چې کوم استادان لري هغه به جلا عزت راکړي. ځان یو من جوړ کړي. چا چې د جا محبت ونیوي هغه سړی به خوار وي، بیا د چین او د سکون ژوند نه لري.
حکیم علمت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې زه به په تجربه در وښیم که غواړئ چې په یو ټولنه کې خوشحاله ژوند وکړئ واورئ دا نصیحت ډېر وخت نه پیدا کېږي د بزرګانو ځینې خبرې الهامي دي. الهام څه ته وایي چې د الله عز وجل له طرفه په ذهن کې ور واچول شي، مخکې خبره نه وي. حکیم علمت صاحب فرمایي هغه کسان چې په ټولنه کې ژوند خراب دی، د مشکلاتو سره مخ دي، یو فقر دی، د فقر څخه شکایت مه کوئ، دا خو الهي معامله ده. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، چاته الله وایي زه ډېره روزي ورکوم، چاته وایي لږ ورکوم. دا د بیداري او چالاکي نوم دی، د بیداري او چالاکي نوم نه دی فقر. فقر پرېږدي، یا دا دننه اختلافات نن سبا در ښیم، دا کورني مشکلات در ښیم. حکیم علمت صاحب زه به علاج در وښیم. علاج یې دا دی چې د ځان سره دغه یو خیال او دغه یو نظر او دغه یو فکر شریک کړي د ځان سره، څنګه چې زه به د هېچا عزت نه غواړم، بس دغه یو کار وکړي. دغه فکر د ځان سره جوړ کړي چې یا الله ما ستا سره وعده ده، زه د هېچا څه مناسبت نه غواړم، زه د هېچا څه عزت نه غواړم، زه د هېچا څه هغه عنعني او کلتور نه غواړم. که دې دغه ترتیب جوړ کړي بیا ستا خوا نه بدېږي. نن که د معاینې څه خوا بده در عالم ډوډۍ پر وخت نه وه پخ کړې، نو خو تا مناسبت نه غوښتې. ته غواړې چې کور ته راسې اتومات تا ته که تغ پروت یې، داسې خو نو نه کېږي. یوازې ته د سر درد لري، یوازې ته مریضي لري، یوازې ته شغل لري. دا څونه ښایسته نصیحت دی. د حکیم علمت صاحب پر دغه یوه نصیحت که عمل وکړو زموږ تاسې دغه دوژخي ژوند، دوژخي څه ورته وایم؟ د انسان چې په دنیا کې ژوند خراب کړي خو دوژخ څو که نه څو نو دوژخ د عذاب ځای دی. دلته چې زما او ستا زندګي خراب وي دا د دې دنیا دوژخ سیده فرق یې سته. په دې دنیا کې هم اور سته، په آخرت کې هم اور سته. د آخرت اور د دې دنیا تر اور اویا واره ګرم دی، خو په دې دنیا کې هم اور سته. مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي د تفسیر کابلی مؤلف دی، هغه وایي د دې دنیا دوژخ در وښیم، د دې دنیا دوژخ در وښیم. بد اخلاق معنا، بد کردار معنا هغه ښه چې د میړه سره په ژبه نه بهېدل، هغه میړه چې د معینې سره په ژبه نه بهېدي، د خاوند د ښځې ګزاره چې سره مشکل سول، داسې کور نور د دې دنیا دوژخ دی، به یې خیر غواړي. موږ خو بار بار وایي د عمل توفیق نشته. الله دې د عمل توفیق را نصیب کړي، الله دې د عمل توفیق را نصیب